د نن ورځې خبري ټولګه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. ملي دفاع وزارت د طالبانو له یو زندان 42 کسه راخوشي کړي دي. کومانډو ځواکونو په بغلان کې د طالبانو یو زندان مات کړی دی. ملي دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو ځواکونو قطعې تېره شپه په بغلان کې د طالبانو پر یو زندان عملیات ترسره کړي دي چې له امله یې دغه زندان مات کړی او 42 کسان د طالبانو له بنده خوشي کړي دي. عملیات د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ په علي خواجه کلي کې ترسره شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې زندان کې 25 کسه نظامیان او پاتې 19 نورې ملکیان دي. افغان ځواکونو تر دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې د طالبانو زندانونه مات کړي او له دې زندانونو یې ګڼ کسان راخوشي کړي دي. ننګرهار. په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې 3 کسه وژل شوي دي. د راپورونو له مخې نن سهار شاوخوا 7 بجې د جلال آباد ښار په 4مه ناحیه کې عیدګاه جومات تر څیرمه ناپېژانده وسلوالو د یو کرولا ډوله موټر په سپرلۍ ډزې کړي دي. په دې پیښه کې 3 کسه وژل شوي دي. تر اوسه د پیښې په اړه لا ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی او نه هم کوم لوري د دې برید مسؤلیت منلی دی. مالیې وزارت په 1400 مالي کال کې به د ټیټپوړو کارکوونکو معاشونو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د مالیې وزارت سرپرست خالد پاینده وایي په 1400 مالي کال کې به د ښوونکو او ټیټپوړو مامورینو او کارکوونکو په معاشاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او ټاکل شوی په همدې موخه د داخلي مشاورینو شمېر او معاشونه کم شي. نوموړي همداراز ویلي په پام کې ده چې د ښوونکو او ټیټپوړو مامورینو معاشونو لوړېدو لپاره د ولسمشر او د ولسمشر مرستیالانو او کابینې د غړو معاشونه هم کم شي. کابل. پولیسو په تیرو 48 ساعتونو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د جنایي جرمونو په تور 20 تنه نیولې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د کابل ګمرک یو شمېر کارکوونکي د فساد په تور نیول شوي او ځینې نور یې تښتېدلي دي. هغه وایي چې د تښتېدلو کسانو د نیولو هڅې هم روانې دي. افغان ځواکونو د طالبانو 7 بهرني همکاران وژلي دي. تېره شپه ملي پولیسو د زابل په مربوطاتو کې د کابل کندهار په عمومي لاره د طالبانو 7 بهرني همکاران وژلي او 15 نورې سخت ژوبل کړي دي. له زابل امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یادو طالبانو غوښتل چې د خلکو د وژلو لپاره د سړک غاړې ماینونه ښخ کړي چې د ملي پولیسو له لوري په نښه او له منځه یوړل شو. د وژل شوي طالبانو جسدونه له پولیسو سره دي چې د پاکستان د الجماعته مدرسې کارتونه یې هم په جیبونو کې پراته دي. یا طالبان تر دې وړاندې هم په بیلابیلو برخو کې له افغان طالبانو سره همکار پاتې شوي وو. شاوخوا 3 ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو په غزني کې د طالبانو یو زندان مات کړی و چې د شپږو بهرنیو بم جوړونکو په ګډون یې 22 طالبان وژلي وو. کندهار. د کندهار سپین بولدک سړک د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شوې. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه سړک 40 کیلومتره اوږدوالی لري او 1 میلیارډ افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوي خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.